زه د کوزدې د ضلع جنرال سیکرټري ملک محمد زیب د امرون عباس د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزی نائب صدر محترم جناب حسین شاه خان جی تخواست کوم چې هغه سټیج ته راشي او تاسو ته وخاندي. عوامي نیشنل پارټي زنده‌باد. عوامي نیشنل پارټي زنده‌باد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د دې ډېرې درنې او بختورې غونډې صدر صاحب تیز بشي او زما د عوامي نیشنل پارټۍ د ضلع نظیر د تنظیم ډېرو ذمه دارانو ملګرو د میډیا ملګرو د پښتون سټوډنټ فیډریشن ملګرو د نیشنل یوث ملګرو د ملګري وکیلانو ملګرو د ټولو ناول خو تاسو د ټولو د زړه د اخلاص او شکریا ادا کوم چې تاسو په ډېر مختصر موټس دومره په اتفاق او په اتحاد او په ایماندارۍ راووتئ او د دې سره سم عزیزانو یو تپوس کوو که تاسو خیالي په دې پوره وطن کې لاک ډاون دی د ډېر حده پورې او خلک په کورونو ناست دي په پوره دنیا کې خلک په کورونو ناست دي زمونږ په وطن کې خلک په کورونو ناست دي نن موږ تپوس کوو چې د عوامي هغه اډیل کا کنه سلمان ته وایي اډیل کې زمين بغنټه کې درځم ښا اخر وجه څه ده راوځي دی د کورونو نه بار ولاړ دی دلته او زما په خیال چې په دې ضلع کې 144 په ما اورېدلې دی چې 144 هم لګېدلې دا خلک ولې راوته عزیزانو دا څنګه راوته دي چې دې سره جنډې او د باچا خان بابا ملګرو هغوی دا فیصله ده او دا نن نه ده دا یو صدۍ نه زیات شو چې د دنیا په مخ چې کم ځای هم د پښتون په تکلیف کې دی پښتون په عذاب کې دی پښتون په خفګان کې دی دا سره جنډه او دا خلک خبره ولاړ دي نن موږ هم ډېرو خلکو وایي تاسو زورور یئ دا موزئ او تاسو چې لاړ شئ نو تاسو ته به وایرس دې کې هېڅ شک نشته خو ما ورته خبره کوله چې زموږ هغه ملګري زموږ هغه پښتانه هغه بچي هغه سپینګیري چې هغه د دې وطن نه په زرګونو میله لرې تللي دي او ښه د نر په شان د حلالې مزدورۍ ګټلو دپاره تللي دي نن هغه په تکلیف کې دی او موږ به کور ناست یو دا زموږ د پښتو موږ له اجازت نه راکوي زموږ ملي مشر هم حکم کړی دی اسفندیار ولی خان او زموږ صوبایي مشر هم حکم کړی دی ایمل ولی خان چې که فرض کا په دې احتجاج دا مسله حل نه شوه نو بیا هغوی دا حکم کړی چې مونږ به ځو او په اسلام آباد کې به د خارجه دفتر مخامخ او په اسمبلي حال باندې مونږ هلته احتجاج کوو هلته به ځو ستاسو نه یو تپوس کوم چې کله حکم میلاو شو د دیر غیرتي پښتنو راوځو به او که نه به راوځو نن زما وروڼو تاسو ته خبره وکړم ملک صاحبانو دواړو زموږ سینیر نایب صدر صاحب او جنرال سیکرټري صاحب عزیزانو موږ د هغوی سره مسلسل په رابطه کې یو تاسو به تصویرونه ګورئ د سړي زړه وشو کېږي په سعودي عرب کې زموږ پښتانه مړي پراته دي او واورې ته په کټونو کې چاپېره پرتې دي عزیزانو زما په ورود د هر تنظیم ملګرو سره تقریبا د ورسیز د زیاترو ملګرو سره خبرې شوي دي هغه یوازې دا نه چې سعودي عرب کې دي په اماراتو کې دي په امریکا کې دي په لندن کې دي په کینیډا کې دي په استرالیا کې دي په ملایشیا کې دي په چاینا کې دي په پوره دنیا کې دا پښتانه پښتون بچی تللی دی او آباد دی او چې د کم یو سره زما خبرې شوي عزیزانو د یو ملګري دوو نه علاوه چې مونږ خبرې کړي دي هغې کړې دي بالکل د برداشت نه دا خبره وتې ده او مونږ خبره کوو دې نیازیانو میازانو ته چې ګوره پښتانه دې ځای ته مه رسوئ د پښتون تاریخ پروت دی دا چې په چا پسې راپاڅېدلي دي هغه بیا تلې ته نه دی لګېدلی تاسو خو لا د دې هډکي دړان یې تاسو خو لا د څه نه خبر نه یې او ما له د ټولو نه درد او افسوس
په دې یوه خبره باندې راځي عزیزانو د 2018 الیکشن تاسو ټولو لیدلی دی د اورسیز هغه پښتانه چې پاسپورټ به سنډو په ایرپورټ به ولاړو او به زه راغلی ما او زه به په صوباړي د ووټ ورکوم او زه به دا چې کوم دی دا کامیابوم که لږ غیرت هم په دې کې وی په خپله خو څه نیمچه دی چې پښتون دی او که نه دی خو دا نور خو ورسره څه ګزاران پښتانه ناست دي که په دې کې لږ هم غیرت وی نو کم از کم دا خلک به نن ولاړ وي او دوی به د هغې خلکو تپوس کړی وي زما هلته د پی ای ای د دفترو سره هم خبرې شوي دي زه نن دلته علن اعلان دا خبره کوم چې هغه دفترې چې کوم ځای کې دي د پی ای ای هغوی له لاس او خپې افسرانو له تړلي دي هغوی هېڅ فیصله نه شي کولی فیصلې ولا د دې ځای نه شي زه په ډېر ذمهوار حیثیت خبره کوم چې د دې ځای دا وزیران دا مشیران او دا چې دا تنخوادار دي چې دا یو الیکشن یې نه دی ګټلی او نن په دې عهدو باندې ناست دي دوی ولته دې ملکونو ته لیسټونه لیکي او په هغه لیست باندې خلک راځي او نور خلک نه راځي عزیزانو په یو ملک کې د پی ای ای یو افسر ټکټونه ایشو کړي دي عزیزانو ټکټونه ایشو کړي دي چې څنګه طریقه ده لیګل هغه ته حکم ملاو شوی دی لیست یې ورته ایښی دی چې دا زه د دې سواتي دا نوم ما په ما د بدې ښکاري چې په داسې درانه مجلس کې نیولی ما وایي چې دا لیست به کې او دا به پرېږدي او هغه ورته ویني چې زه د دې ادارې او د دې مقدسې ادارې نوکر یم زه د هغه نوکر نه یم کور ته به ځم خو دا لیست نه کوم عزیزانو ډېر عجیبه کیسه روانه ده او دا چې په دیرو کې دا مړي پراته دي زه ستاسو نه تپوس کوم زما دا اربونه روپۍ چې خورئ پی ای ای پکې چا راوستی دی دا C-130 د څه دپاره دي چې د دې ځای ډک لګي او که تشې لګي دا د خپل بندوبست دی او دا جازونه ورته ولګي او دا په 2 فلایټ او 3 فلایټه کې دا ټول ډیډ باډیز چې دي دا پاکستان ته راوړي دا د چا دپاره دي دا د هغه پښتنو وطن دی چې د دوی پلار نیکه راووتو او دوی قربانۍ ورکړې او دوی پیرنګۍ وشړو بیا پاکستان جوړ شو څوک پکې جرنیل شو څوک پکې وزیر شو څوک پکې وزیر اعظم شو دا تاسو د په جهیز کې ملک نه دی چا درکړی دا تاسو له چا د مور د ډولۍ سره نه دی رالېږلی دا د دې غیرتیانو نیکونو او پلرونو د باچا خان بابا په قیادت کې د هغوی تبایانې شوي دي د یو ځل د جیلونو نه په سرکونو جنازې تللي دي فرنګي پې آسونه ورخېجولي دي فرنګیانو پې ګاډي ورخېجولي دي فرنګیانو کورونه سوي دي فرنګیانو ول سرونه قلم کړي دي ماڼۍ یې جوړې کړي دي بیا دا وطن آزاد شوی دی او نن په دې کې زما استاد یې نشته او زما استاد ته تپوس یې نشته زه نن ډېر په معذرت سره زما د ورسي زړونه چې اوري ډېر په معذرت سره په دې سخته کې پښتانه ګیله نه کوي موږ د سره کلک ولاړ یو او انشاءالله عوامي نیشنل پارټي د سره لکه د غر ولاړه ده ډېر په احترام سره یو خبره کوم چې په 2018 کې تاسو دوکه شوي یئ پښتنو څو ځله به دوکه کېږئ یو سړي په ګاټلۍ باندې د هغه ځای نه لیکلي و د الیکشن نه مخکې عمران خان وزیر اعظم پښتنو عمران خان وزیر اعظم او زه به دا وزیر اعظم کوم او دلته به دې خلکو ته موږ به په کمپین کې ګرځېدو ډېر په احترام سره هغه نران او هغه پښتانه چې د دې سرې جنډې ملګري وو هغوی ښه په نره سوال جواب رالېږلی دی او ښه په نره دلته کورونو ته ویلي دي خرچې یې کړي تاوانونه یې کړي دي خو د هغه پښتنو نه خو مې لږه ګیله شته که نه چې موږ به یېرېدو چې د هغه کور ته به ورغلو وی به یې خانه خفه کېږئ ما زمونږ هغه هلک سوال جواب رالیږلی دی چې نور که لږ ورې ښځې نه دي وتې دې ځله به دا زنانه مو باسئ او هلته به ووټ ورکوئ په شوباړي له موږ به ته وایو ستومانه به یې پې دا د دې جنډې دا خو فقیران هم دي خو ګوره اسبرګان هم دي ډېر وخت یې نه دی تېر شوی صدۍ نه دي تېرې شوي کلونه نه دي تېرې شوي نن ښکاره شوه چې هغه خلک چې ستاسو ورته وی چې زنانه هم راوباسئ شناختي کارډونه جوړ کړئ پیسې ورکئ جنډې ولګوئ ګاډي وله ورکئ او ووټ وله هم ورکئ نن هغه خلکو تاسو پرېښودئ خو زه درته د ورور په حیثیت د دې سرې جنډې د یو ذموار په حیثیت
دا وایم چې پښتونه چې په دنیا په کم ګوټ کې آباد دی دا سره جنډه ستا جنډه ده او دا پارټي ستا مور ده دا به نه شي. عوامي نېشنل پارټي او زه هغه بالکل رابطه کې د مشرانو سره د ملګرو سره او ټیک ټاک په بالکل او ایمل ولی خان په 24 غنټې حیدر خان او نور مشران. زه یو خبره کوم عزیزانو چې په کار نه چې موږ پښتانه کینو موږ یو سوچ وکړو دا غزه خبره ده ټیک ټاک وایو چې پارټي حکم وکړو موږ به اسلام آباد ته ځو او موږ چې د خیر سره موږ چې اسلام آباد ته تلیو ازاړه ویډیوز راوالي چې په پته پوه شي نه پکې ناچ او نه پکې غانا او نه پکې خدای دې زموږ د تور سره په احترام لري نه پکې ګډاګانې وي خو دا پښتون قام داسې راوته او د خپل قائد په مشرۍ کې چې تاریخ به یاد ساتي چې په دې تیر موږ چې کوم هغه ازادي مارچ او هغه ازادي مارچ څنګه شوی او زه دا دې کې هیڅ شک نشته چې حالات داسې دي خو زه یو خبره کوم چې که پښتنو ته خپل قائد حکم وکړو نو دا خو کرونا ده کرونا چې لا ښکاري نه چې به ښکارېدو حکم به ملاو شو څه پوزیشن به دا ښکارېدو به تپوس کوي دا خبرې نشته خو خپلو ملګرو ته دا یو درخواست کوم چې د هغه ځای د ملګرو سره د هغوی د زړه د غټېدو دپاره مسلسل په رابطه کې اوسئ هغه چې ځانان په حجرو کې ناست دي شل دېر 40 کسان هغوی ته بیمارۍ دي هغوی ته ډېډ باډۍ دي هغوی ته ډېره مصیبت او مشکلات دي یو خو په کار دی چې رابطه ورسره کوئ او زما ملګري چې زما خبره زه دغه ملګرو له دا تسلي ورکوم او دا ورته وایم چې سختې په انسان باندې راځي تکلیفونه په انسان باندې راځي دا هغه رمضان په ازمایښتونه دي موږ دې الله تعالی په دې ازمایښت کې سرخرو کړي او خدای دې هغه د بهر ملک چې ملګري دي چې په دنیا په ګوټ کې کم ځای آباد دي پښتانه دي تاسو دې ته سوچ کړئ دي فلایټونه شروع شو فلایټونه ملتان ته شروع شو فلایټونه فیصل آباد ته شروع پښتانه په بیاي پسلو کې اتیا پکې پښتانه په یو فلایټ کې د شلو د پاره به په لاهور کې کوزي د شلو د پاره به په فیصل آباد کې کوزي د شلو د پاره به په ملتان کې کوزي مونږ ته دا خبره کوو چې د باچا خان ایرپورټ چې دی دا د دې پښتنو ایرپورټ دی او د دې پښتانه به د دې ایرپورټ نه خېږم او دې ایرپورټ باندې به کوزيږم او که نه ما خفګان راځي خفګان دا چې د دې حکومت خبره کومه ده داسې ده لکه ته چې ماشي په توپ وولې ای محمود خان وزیر اعلی هغه سوات والا دوم قرآن بالکل نه ما فیصله کړې چې د نوم بناله ډېر نږدې نه ما پیژنم ډېر نږدې نه پیژنم هغه وزیر سوچ کوم هغه دا عمران وزیر اعظم دا حالت ټیک ټاک ودا خبره کوم چې موږ پښتنو خپل فیصله کړې ده موږ په دې حق نه غواړو خپل حق بالکل چاته نه مونږ د پردي حق خبره نه کوو د پنجاب بچي زمونږ بچي دی د سیند بچي زمونږ بچي دی د بلوچستان بچي زمونږ بچي دی خو د پښتون بچي د خپلې ډوډۍ نوره چې کوم دی چا نوره نه وه او هغه ملګرو ته ویم دا د پي ټي آی ملګرو ته خصوصا ویم چې که دا زمونږ حکومت وی صرف هم په دې صوبه کې وی نو عملاً ثابته شوې ده ټول زما د حکومت د وختو دا ټول د پارټۍ مشران معلوم دي ولاړ دي او دا دي اوري ما پته لګېدلې ده چې کله هم څه مسله راغلې ده نو هغه فیصلې شوي چې پای کې بیا په سړي ته ضرورت نشته تاسو ته به یو مثال درکړم د ملکړ ډویژن خلکا حیدر خان زباني اډر کړی وی نان کسټم پیډ ګاډي په پوره صوبه کې ګرځېدل که نه ګرځېدل او که نه ګرځېدل ټیک ټاک اډرونه پکار دي ټیک ټاک فیصلې پکار دي او د دې په هغه تفصیلاتو کې نه ځمه په دې به کومه خبره کوم 300 ډیمونه نه وایم هغه یو اربونه نه وایم هغه یو کور نوکرۍ نه وایم 50 لکه کورونه نه وایم هغه ایمف ته چې بدلو خودکشي کوله تماچه نه وخته هغه نه وایم هغه چې قرض نه غواړم هغه نه وایم دا د دې په کومه صاحب کمې په دې جوړ
کمې به دې جاړو او نن تللی دی دی د دې نه لوی ثبوت د بېایمانۍ د دې نه لوی ثبوت د لاوبالۍ د دې نه لوی ثبوت د غیر ذمهدارۍ بل نه شي کېدی چې د دنیا وزیر اعظمان او هیډ اف سټیټ چې دي د خپل قوم سره ولاړ دي او دی په نتیاګلۍ کې ناست دی په نتیاګلۍ کې ناست دی هلته ناست دی او د هېڅ چا تپوس نه کوي د دې حساب کتاب به کوو د خیره سره د دې حساب کتاب به کوو د خیره سره او دا تپوس به کوو دې ته هم وایو دې ته هم وایو وایي که د بازونو ښکار نه منې نه شوې که د بازونو ښکار نه منې نه شوې سیا د جال به دې هم پاتې نه شي او که دې زما شړۍ ته لاس واچوو خدای کو ستا شان بیا دا خبرې نشته که ته ما په خپله شړۍ کې نه پرېږدې ته زما نه په دې شال کې 2 ګنټې خوب نه شي کولی تا ته چا دروغ ویلي دي پښتون بچی خپل تپوس کولی شي پښتون قیادت خپل تپوس کولی شي د ستاسو د ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم د ټولو تنظیمونو ډېره زیاته شکریه ادا کوم خاص کر د هغه ملګرو چې خواري کړې ده د ځوانانو د دې ډېره زیاته شکریه ادا کوم او چې څنګه تنظیم فیصله ده نن چې کوم دی نن د خیره سره دا مظاهره وشوه په دې ځله مبارکي درکوم په څوکو کې یوه خبره کوم یو کاروبار روان دی یو کاروبار ټسټونو کې تجارت په کرونا په بیمار کې تجارت په ایمبولینس کې تجارت په دې ټوله محکمه کې تجارت دی دا ورته وایو چې د خدای نه ویېرېږي او قرار شي او که د بل بچي سره کېدی شي ستا د بچي سره که نه وي نو دا حساب کتاب به کوو د ټسټونو پیسې نشته دا دلته د دنیا اکوپمنټ راغلي دي دا لا په استعمال کې نه دي که نه دا درته وایم چې موږ دا غریب خلک چې دی دا به خدای ټول ساتي په تاسو په کارونه نه بله یو شی راځي بیا به په پته پوه شئ به چاته بیا قسم نه شي کولی به پته شي بیا به چاته غږ نه شي کولی ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم تنظیمونو ډېره زیاته شکریه ادا کوم او دا یو واده د نه عالم چې کله مشرانو حکم وکړو د خیره سره ټول به راوځو او اتفاق وکړو هغه د خراجه دفتر و هغه که د داخله دفتر و او هغه که د اسمبلۍ په مسله وه چې کله موږ ته د صوبې نه حکم راغی انشاءالله ټول به ځو یو وار بیا ستاسو ما ته بار بار وایي چې دلته د ملکڼ درې ملګري چې کوم دي بېټ پاډیانې دي زه تاسو ته په ډېره سیمهوارۍ خبره کوم هغه خلک هم هلته په سعودي عرب کې تاسو ټول به خبره یې هغه خلک هم په سعودي عرب کې ښخ شو چې هغوی خدایي دا ذمهواري اخیستې وه خدایي چې کله به مړی مو چې نو هغه به کلي ته رارسو په خپله خرچه به یې رارسو د دې نه ډېر کم خلک به خبرې او زیاتره به خبرې هغه خلک هم هلته ښخ شو ځکه چې د 500 درهمو یا د دغې ریالو ټیکټ په 2.5 او 3 زره درهمه باندې او دا چې څنګه ته وویلی شو دلته چې راشي په پاکستان کې وله هوټل په کرایه اخیستی دی هوټلې په هغې کې پراته یي کرایه چالي او د 500 عربو روپو چې تپوس شو دا په یو سړي باندې دغه چې دی دا 25 لاک په سړي سر وایي لګېدلي دي زمونږ یو دوه بیمارانو موږ ورسره حساب کوو چې شی راوځي او خو هم روغ شو د خیره سره الله دې روغ کړي خو خو پکې زمونږ هم لطیف سره به وروسته تپوس کوم چې تاسو ته هلته حکم دی چې دلته 25 لکه روپۍ میلاو شوي هغې به تپوس کوو که چا نه یې کوو که نه د خپلو ملګرو نه خوري تپوس بیا چېرته وي دا ټولې بېایمانۍ دي دا ټول دروغ او الله تعالی ډېر لوی ذات دی دا خلک به ډوبوي دا خلک به تباه کوي دا خلک په لاشونو سیاست چې دی او په مړو سیاست چې دی د خلکو په عزتونو سیاست چې دی دا چې چام کړی دی تاریخ ته دې خبرې ګواه دی چې خدای د ښې ورځې خاوندان کړي نه دي یو به داسې کوو چې په آخري کې به د هغه ملګرو دپاره دا چې کوم هلته بیماران دي او یا په دې وطن او یا هلته چې کوم لاشونه دي د هغې دپاره به اجتماعي دعا کوو د هغه ځای دا چې کوم ډېډ باډي دي یا چې کوم زمونږ مړي ملګري وفات شوي دي او دلته چې کوم بیماران دي ولته چې کوم بیماران دي چې کوم وفات دي د هغې دپاره به اجتماعي دعا کوو تاسو ډېر وخیاله وه ځکه چې دا حالات داسې دي هغه دا وخت داسې دی چې په دې کې د دې خبرو نور ضرورت ماته نه ښکاري تاسو د ټول یو د جهان مننه کوم
او په څو توګه درته یو شی وایم چې ټول عمر یې درته وایم یا پښتنو ویل لیونو پښتنو یا پښتنو ویل لیونو پښتنو اتستاسیون پرګنو پښتنو راځئ چې کور کې مرکشو سره د زیادۍ وخت دی چې جرګشو سره دنیا بدلېږي ورته ځان بدل کړو او دغه د ظلم جهان ډېره مهرباني او ښاغلی حسین شاه صاحب و چې د صوبې د عوامي نیشنل ګوند مرکزي مشر و دلته په تیمرګره کې خلکو ته مخاطب و دا خلک د عوامي نیشنل ګوند ممبران راغونډ شوي دي ډسټنس خیال ساتي څوک نه ساتي خو دا په سعودي عرب کې په دوبۍ کې په خلیجي هېوادونو کې چېرته چې پاکستانیان په مشکل کې دي عوامي نیشنل ګوند د هغې سره د خپلې خواخوږۍ اظهار کړی پرون دیر قومي پاڅون والا راغلي وو نن عوامي نیشنل ګوند ورکران د هر وینګ نه راغلي دي د هر سیمې نه د هر کلي نه د هرې قبیلې نه د انسانیت په خاطر د خپلو پښتنو وروڼو سره د ودرېدو په خاطر دلته راغلي دي د وخت راکولو او اورېدو یو جهان مننه کورم ودان ګرمي ده دا وروسته